قدرمن استاد تاسو پرون په خبرو کې وویل چې فارکس حرام ده، نو دغه فارکس او کریپټو کرنسي او سٹاک دغه یا ډیجیټل ارزونه کې د بخش کې لګ د کلی خلاص معلومات ورکړي چې کومه حرام ده کومه صحیح ده، د شریعت نگاه کوم مثلا مختوي سو مشکل نه لري، دغه بخش کې لږ زره معلومات ورکړي. جزاک الله خیر. زه به فارکس نن تفصیلی جواب ورکم چې فارکس اسلام ادرس نه حرام دی او که حلال دی. بدون شک مفتی نه یم او عالم هم نه یم، لیکن د اسلامي اقتصادي برخه لږ مې لوستي د علما نه مې اورېدلي دي، د هغوی دلایل چې په مختلف ژبو کې ما اورېدلي تاسو وړاندې کوم. او بعضې وخت کې لازم نه دی چې مفتي شي حرام ووایي، ځکه شی واضح ده او سود په اسلام کې حرام دی. باید سړی مفتي شته ته سود حرام دی، نه واضح دلیل نه لري. فارکس په اسلام کې حرام دی او دلایل څه شي دي تاسو خپل هم فیصله کولی شئ جایز دی او که ناجایز دی. اول باید فارکس موږ وپېژنو. forex.com یو ټریډینګ پلیټفارم دی چې په هغه کې خلک مختلف شیان ټریډ کوي. مثلا ته به کولی شي کموډیټي ټریډ کې، ته کولی شي پکې پیسې واخلي، ډالر دې واغسل بیرته په تومنو خرڅوي، تومن دې واغسل په جی ډي پي باندې خرڅوي چې په هر څه خلک جی بي پي باندې چې کوم برټش پاونډز دي. نو که په سړی عادي سړی وګوري دا د شي او ته غلط نه ښکاره کېږي، لیکن که لږ زره ډیټیل ته ورشئ بیا تاسو د فارکس ټریډینګ حرام بودن او حلال بودن په واضح پیژندلی شئ. او خصوصا هغه کسان څوک چې په ټریډینګ کې بلد دي یا په سټاک کې بلد دي یا په ای کامرس کې بلد دي، نو هغوی به دغه دقیق معلومات راټولولی شي. لیکن عمومي که تاسو یو مفتي صاحب ته یا مولوي صاحب ته دا معلومات وړاندې کوي، کیدای شي هغه په دې باندې پوه نه شي ځکه هغه سره مخامخ شوی نه دی. فارکس په څو دلایلو باندې حرام دی. اول دلیل چې که ته کموډیټي ټریډ کوې، مثال سره زر دې واغستل، تا سره زر واغستل لیکن سره زر ستا په قبضیت کې نشته دی، تا د سره زر یو ارزش اخیستی دی. او په اسلام کې یو شی ته چې اخلي هغه به ستا په قبضیت کې راشي دنه مخکې چې خرڅ کړي. ځکه مشهور حدیث دی، مشهور حادثه ده چې صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راځي، هغه دوی چې ما ته دکان ته خلک راځي او فلان فلان شیان غواړي چې کوم ما سره نشته دی، زه کولی شم دا خرڅ کم او بیا لاړ شم په مارکیټ کې هغه واخلم، یعنې اول زه په تا خرڅ کم بیا په مارکیټ کې واخلم بېرته کس ته ورکم. رسول صلی دا ناجایز وګڼله. یو شی به ستا په قبضه کې وي، هغه نه بعد ته یې کولی شي په خلکو باندې خرڅ کړې، ځکه دا یو انفلیټډ مارکیټ جوړوي. او همدا دلیل چې ډراپ شپینګ هم بعضې موډلونه په اسلام کې حرام دي. یو دا که ته سره زر اخلي، وریجې اخلي، هر کموډیټي ته چې اخلي په فارکس ټریډینګ پلیټفارم کې هغه ستا په قبضیت کې نه وي. اوس راځو د پیسو ته چې ډالر که زه اخلم نو ډالر خو قبضیت کې څنګه راولم، ځکه پرون ما په دې بحث وکړو چې په ټوله نړۍ کې موږ 8 تریلیون ډالرز من کرنسی چې دی سرکولیټ کیږي، لیکن په اصل کې من فقط 20 تریلیون ډالر په کاغذ کې لرو، 18 تریلیون ټول ډیجیټل دي. نو دا بیا څنګه که اسلام وایي چې دا حرام دی، نو بیا ټول صرافي او بانکداري دا باید حرام شي ځکه ستا په لاس کې نه ځي. په عمومي دیدن باندې دقیق مشکل نه ښکاره کیږي، خو د فارکس ټریډینګ پلیټفارم په نظر ته وګوري نو دغه بیا مشکلات په ډیر زیات دي. ډالر کته چې په فارکس ټریډینګ کې اخلي پلیټفارم باندې اخلي، نو مثال ته 10,000 ډالر لري، 10,000 ډالر باندې 10,000 یورو اخلي، نو ته کېدای شي یو وړوکی مقدار ګټه وکړي. فارکس ولې خلکو ته جالبه دی؟ ځکه دلته یو شی په نوم دی لیوریج. لیوریج څه معنا ده؟ چې ته 10,000 ډالر ډیپوزیټ دی، دغه بدل کې ته 1,00,000 ډالر اخلي د بروکر نه خپل اکاونټ کې، او بیا هغه باندې ته نور ګټه کې هماغه 1,00,000 ډالر بیرته خرڅوي. په اصل کې هغه 1,00,000 ډالر که ته چې خپل اکاونټ کې لري، هغه د خپل اکاونټ ته نشي ویستلی، بانک ته نشي ویستلی، هغه فقط ډیریګیټیو ویلیوز ده. ډیریګیټیو معنی څه ده؟ چې د دې بوتل ارزش تا سره دی لیکن په اصل کې بوتل سره نشته دی. نو په اسلام کې دا هم ناجایزه ده چې یو شي ته موږ یو ویلیو ورکو، په اصل کې ارزش نه وي او بې معنا موږ ته ارزش ورکړی وي. دویم جنجال چیرته دی
چې کوم بروکر چې ته په فورکس کې هغه نه دغه پیسې اخلي هغه قرض تا ته درکوي. لیکن بعض خلک وایي چې بعضې بروکران سود نه ورکوي، اکثر په سود وي 2% 3% اکثر په سود باندې وي. لیکن بعضې وایي چې نه بعضې بروکران ته سود نه اخلي. لیکن په اسلام کې په قرض و حسنه باندې ته شرط نشي ښودلی. لیکن اکثر بروکران په فورکس کې تا ته چې پیسې درکوي په دې شرط درکوي چې بیرته به ته زما په ترو ټریډینګ کې او چون د هغه کمیشن چې کوم په ټریډینګ کې کیږي دا د هغه فایده ده. د کې څو مشکلات شول؟ څلور. اول هغه $90,000 هغه ډالر نه ته خپل اکاونټ ته ویستلی شي، ازدي بانک ته لیږلی شي. هغه فقط ډیګریټیو ویلیو ده چې هلته پرته ده او ته په هغه باندې بیرته بیا پیسې ګټي او پیسې اخلي. کوم کمیشن ته چې پې وګټو هغه اصلي ویلیو ده. دویم چې کوم بروکر ته دا پیسې درکوي په یو شرط درکوي چې فقط زما په تور تللی شي او زه تا نه بروکر فی اخلم. دریم اکثر د کې 1% هم شامل وي د ربا او د انټرست د سود. څلورم دغه کوم بزنس ډیل چې اسلام ادرس نه په فورکس ټریډینګ کې تاسو مطالعه کوي دغه بروکران په اکثر وخت کې هم ته چې په خرڅه مېز کې بروکر هم وي او مېز کې کس هم وي څوک چې دا معامله تا نه کوي. یو کس تا قاضي دی چې هم د مدعي دی او هم د قاضي دی. اکثر فیصدي د دې بروکرانو په خپله تا نه بیرته پیسې اخلي. نو دا بیا څنګه معامله شوه چې هم زه ته زما مدعي او هم ته زما قاضي د دې مسلې فیصله کوي. بل عمومي ګوګل سرچ کوئ یو ریسرچ دا وایي چې 80% کسان فورکس کې تاوان کوي او بل ریسرچ دا وایي چې 90% خلک تاوان کوي. اصل ګټه د بروکران کوي او هم دا دلیل دی چې بروکران اکثر لیګل قانوني مشکلات لري په مختلف ځایونو کې. نو زما په نظر نه فقط د اسلام ادرس نه بلکې د اقتصادي د سرمایه‌ګذاري ادرس نه فورکس یو ښه فیصله ده چې سړی ورسره مخکې لاړ شي. صحیح دی بعض کسان تاسو به ډیټا ښکاره کړي، صحیح دی چې لسته د کسان ګټه کوي، لیکن په خپله عادي ګوګل سرچ کوئ چې څونه کسان فورکس کې تاوان کوي تا ته به ووایي 50 یا الا 90% کسان تاوان کوي او چې کوم 10 کسان پکې ګټه کوي هغه ما او تا غوندې عادي خلک نه دي. هغوی بروکران دي، هغوی اکنامکس کسان لري، ټرین په خپله مارکیټ لوبوي او هغه کسان پکې ګټه کوي. نو اول دلیل چې خپله ویلیو نه لري، دویم لیوریج په اسلام کې حرام دی، ډیریګیټیو ویلیو په اسلام کې حرام ده، سود حرام دی او بل اقتصادي ادرس نه یو ښه بزنس نه دی. ځوانان ته ولې ډېر توجه ورکوي؟ ځکه چې دا تشویق شوي دي چې لږ وخت ډېرې پیسې ګټلی شي او اکثر په هغه لږ وخت کې بېرته په همدې پلیټفارم باندې په تاوان کې هم لاړ شي. نو په همدې دلیل فورکس په اسلام کې ناجایزه دی او اقتصادي ادرس نه هم زما په نظر یو ښه فیصله ده چې د بل سړی خپل وخت ضایع کړي. جزاک الله خیر.